د پښتونستان د یو ځوان په صفت باندې زه د خپل افغانستان افغانانو ورونو سره مخاطب یم. هیله لرم چې دا ویډیو به مې دومره د سره شیر کړي چې د هر پښتون افغان تر کوره پورې ورسیږي. په رسنیو کې موږ ګورو، خاص کر په ټیک ټاک کې، دا زما دا ویډیو هم خاصه ټیک ټاک ځوانانو لپاره ده. د پښتونستان ځینې ځوانان ولاړ شي، د افغانستان ځینې ځوانان ولاړ شي، نو په خپل منځ کې بیس سره شروع کیږي. دلته په یو بل باندې تورونه هم لګول کیږي، یو بل ته پیغورونه هم ورکول کیږي. د پښتونستان یو ځوان ورته وایي چې که چیرې ته د افغانستان دغه نظام شاته درېږي، ته یې سپورټوې، نو بیا زه راځمه د پنجاب د دې اسټبلیشمنټو شاته درېږم. د هغه خواص د افغانستان د ځوانانو د خواص بیا دا خبره ورته کول کیږي چې زه د جغرافیې نیسم، دا جغرافیې زه هیڅ کله د پښتونستان یو ځوان ته دا اختیار نه ورکوم چې د راسي ما سره د ارګیومنت وکړي. زما ارګیومنټس دي هغه د برتانیې سره دي، زما ارګیومنټس دي هغه د پنجاب سره دي. دا خاور تاریخي طور پر زما و او دا به بیرته زه نیسم. زه تاسو نه جواب دیم، نه له تا پوښتنه کوم، نه له تا پوښتنه کوم. دا دواړه ارګیومنت غلط دي او دا دواړه ارګیومنټس دي دا ډیویژن راولي، دا نفاق پیدا کوي. اوله نقطه دا ده چې د پښتونستان ځوان وایي چې زه د طالبانو خلاف یم، د دې ډلې خلاف یم، نو زه راځم اسټبلیشمنټ سپورټوم. دا کس کېدلی چې یو انډیویډوال وي، خو دا د پښتونستان د ځوانانو اورال نظریه نه ده. په پښتونستان کې 80 میلیونه ولس اوسېږي. دا به یو ځوان وي یا په نوشیرا کې به اوسېږي، یا په مردان کې اوسېږي، یا په چارسده کې اوسېږي. هغه علاقې چې اسلام آباد سره کنیکټډ دي او هغه علاقو باندې تر ننه اپریشنونه نه دي سوي، هغه ته ډرون نه دي سوي، هغه ته مرګ وژنه نه ده سوي، هغه ته جنوساید نه ده سوی. نو هغه ځوانان به خامخا د پاکستان په وجه خوشحاله هم وي او هغه په پاکستان کې په ژوند کول ته خوند هم ورکوي. دویم هغه ځوان چې دا خبره کوي د افغانستان د خاصه چې زه درځم په زور باندې داسې مې نیسم، که طالب وي، که د افغانستان کې د ښځینیو تعلیم ته اجازه نه وي ورکړې، که افغانستان کې ناروا وي کړي دي، که هر څه کړي وي، خو زه راځم د خپل سیمې د خپل خاوره په زور باندې نیسم. دا هم منطقي نه ده چې د پښتونستان د 80 میلیونه ولس د افغانستان د ځوانانو سره ونه درېږي، د دوی په سپورټ کې، په دا جنګ کې، په دا جګړه کې دا یو انچ خاوره هم د افغانستان دغه اوسنی نظام د پښتونستان یا د پښتونخوا نیولی نه شي. نو تر دې اندازې موږ خپلو ځانونو ته، خپل مبارزې ته، خپل را روان وخت ته مشکلات نور زیات کو، تر دې شي چې موږ درمیاني لاره واخلو. موږ هغه لاره واخلو چې د پښتنو په منځ کې نفاق هم نشي پیدا. داسې به نه کوو چې د افغانستان د طالبانو زه خلاف یم، نو زه راځم د هغه کسانو سره کېنم چې پرونه پورې دا خبرې کولې چې من افغان نه یاستم، زه افغان نه یم، زه د پښتنو خلاف یم، پښتون ترهګر دي، ان ایجوکیټډ دي. نو زه هغه راځم هغه سپورټوم په دا خبره باندې چې واقعي هم له تاسو سره ظلم سوی، د جبر سوی، د پښتنو تاسو وهلي یاست، ټکولي یاست. امیر عبدالرحمن خان په وخت کې، پلانکا په وخت کې، که رښتیا دي که غلط دي، خو هیڅ کله زه د هغه خلکو سره نه کېنم چې د افغانستان د دې جغرافیې سره منکر. هزاره هم د افغانستان بچیان دي، ترکمن دي، که بلوچان دي، که ازبک دي، که هر قوم دي، د دې خاورې بچیان دي. همدغسې که چیرې یو ځوان راځي له دا خلکو سره کېني چې من افغان نه یاستم، زه افغانستان جغرافیه نه منم، زه پښتون ان ایجوکیټډ بولم، نو بیا هغه پښتون ماته د پنجاب د یو اسټبلیشمنټ د یو دلال څخه کم نه ده. دویمه خبره زه کوم، د پښتونستان د ځوانان څه کوي. زه خپل ذاتي طور پر د دې جنګ خلاف یم. زه ذاتي طور پر د افغانستان کې چې د طالبانو کوم نظام ده، په څه طریقه باندې چې هغه د زموږ خویندو میندو سره رویه ده، د دې خلاف یم. خو څومره چې زه د دې خلاف یم، تر هغه زیات زه د پنجاب نظام خلاف یم. زه د هغه ډرون خلاف یم، د هغه بمباري خلاف یم، په وزیرستان باندې، په بلوچستان باندې، په بنو باندې، په سوات باندې، په نورو سیمو باندې بې ګناه ماشومان وویشتل. د دې ټولو بیا زه خلاف یم. زه به کوم شی جسټیفای کړم، زه به د طالب مخ ته کوم هغه شی جسټیفای کړم، را بیوړم چې واقعي د پنجاب اسټبلیشمنټ په دې شی باندې تر طالب شه ده. هغه نقطه ماته نه معلومیږي چې په کومه نقطه باندې زه جسټیفای کړم. په دا نقطه باندې جسټیفای کوم چې په زما خویندې میندې په بلوچستان کې یا په پښتونخوا کې تعلیم ته ځي. نو که چیرې زما خویندې میندې تعلیم ته ځي، هغه تعلیم تاسو ګورئ چې هغه تعلیم طریقه څرنګه ده. آیا تا په ژبه باندې تعلیم درکړل کیږي؟ یا هغه تعلیم چې ته کوې، هغه تعلیم چې ته ګټه اخیستلی شې په پاکستان کې، تا ته په هغه تعلیم باندې روزګار میلاویږي؟ تا ته په هغه تعلیم باندې په پاکستان کې غټ غټ سیټونه دي، غټ غټ رتبې دي، آیا په هغه رتبو باندې تا ته موقع میلاو شوې ده؟ تا ته دومره واک او اختیار درکړی ده چې د خپلې خاورې، د خپل وطن، د خپلو خلکو خدمت وکړې؟ نه ده دې کړی. تا خویندې میندې په توره شپه باندې اوله ورځ د یوې ډاکټرې ویډیو مې کتله، په دا تندي باندې په ګولۍ باندې ویستلې وه. دا چا ویستلې وه؟ دا ایکسټریمیزم زما په سیمه کې په پښتونستان کې چا جوړ کړی ده؟ داسې بیا موږ تاسو ټول لاړ شو جړ ته، جړې بیرته شروع کېږي د راولپنډۍ د بیسس. نو دا خبره موږ تاسو ښکاره کوو. پښتنو خاوره دا د 80 میلیونه افغانانو خاوره ده، د پښتنو خاوره ده، او دا حق یو کس نه لري په سوشل میډیا کې راسي دا خبرې وکړي چې زه دا خاوره که چیرې تاسو د طالب سره درېږي، زه د پاکستان اسټبلیشمنټ سره درېږم. یو کس هم د اسټبلیشمنټ سره نه درېږي.